د پاک رب په نامه سلامونه ستړي مسئ. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. د اسلامي امارت د رهبرۍ عالي مقام په هدایت سره د زمري 24مې د لمانځلو په موخه ناسته. هیواد ته د نږدې 2 میلیونه افغان مهاجرینو راستنېدل او هغوی ته د اسلامي امارت لخوا د خدمتونو وړاندې کېدل. او د اعتراضونو له دوام وروسته د بنګلادیش د سترې محکمې د رئیس استعفا. زه فروتن یم، دا هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت د رهبرۍ عالي مقام په هدایت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر ملا نور الله نوري په مشرۍ د بیلابیلو ادارو د استازو په شتون کې د زمري 24مې فتحې ورځې د لمانځلو په موخه ناسته وسوه. په دې ناسته کې اماراتي وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارل سوه چې د زمري 24مې یا د فتحې ورځې په مناسبت لازمه ګامونه پورته او دغه ورځ له هیوادوالو سره په ګډه په شانداره مراسمو کې ونمانځي. د یادولو وړ ده چې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر اساس راتلونکي چهارشنبې چې د 1403 هجري شمسي کال د زمري 24مې ده د افغانستان اسلامي امارت په مشرۍ د امریکایي اشغال او د هغوی د متحدینو پر وړاندې د افغانانو د جهاد د بریالیتوب او فتحې ویاړلې ورځې او درېیمې کلیزې په مناسبت ټول هیواد کې عمومي رخصتي ده. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مسؤلینو د یاد وزارت د تیر یوه کال لاسته راوړنو په خبري ناستې کې ویلي چې تیر کال په ټولیز ډول له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو څخه 1,09,603 تنه افغان کډوال بیرته هیواد ته راستنه سوي. دغو چارواکو دغه راز ویلي چې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان په اساس د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون رامنځته سوی او تیر کال د یاد کمیسیون له لارې راستنه سوو کډوالو ته اړین خدمتونه وړاندې کړي دي. د یادولو ده چې د افغانستان اسلامي امارت تل هڅه کوي چې هیواد ته راستنه سوو کډوالو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د پوهنې وزارت وایي چې د بامیان ولایت په کوهمرد ولسوالۍ کې د 132,000 امریکایي ډالرو په لګښت د یوه ښوونځي د رغولو چارې پیل سوي. د یاد وزارت په وینا دغه ښوونځي 6 درسي او 2 اداري خونې او نورې اړینې اسانتیاوې لري، څرنګه چې ښوونه او روزنه د یوې مطلوبې ټولنې له بنسټیزو ستنو څخه ده. د اسلامي امارت نظام تل په دې برخه کې د کیفیت د لوړولو او د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې نه ستړي کیدونکې هلې ځلې کوي. او په پای کې د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې بنګلادیش کې د لاریونونو په دوام دا ځل زرګونو زده کړیالانو د یاد هیواد سترې محکمې مخې ته لاریون کړی او د دغه هیواد د سترې محکمې رئیس عبیدالحسن د استعفا غوښتنه یې کړې. د راپورونو پر اساس د سترې محکمې رئیس هم اعلان کړی چې له دندې استعفا کوي. عبیدالحسن چې تیر کال د یاد هیواد د سترې محکمې رئیس په توګه ټاکل سوی و، د پخواني او له دندې د لرې کړل سوي لومړي وزیر د نږدې کسانو له ډلې څخه دی. د بنګلادیش د لومړي وزیر پر ضد لاریونونه له هغه ځایه پیل سول چې د بنګلادیش اکثریت خلک د حکومت له ډول او له خلکو سره د هغه له تبعیضه ناراضه وه. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.